سلامونه دوستانو، آنلاین صرافي هم آی جی پی ټي کیو ټي 4 ویب سایټ د څنګه پلیټفارم دی دوستانو. نن سبا دغه موضوع خورا ګرمه روانه ده او زیاتره کسان راځي په دغه ویب سایټ کې زیاتې پانګه اچونې کوي. او دوستانو دغه په تړاو باندې به نن ورځ یو څه نه خبرې کوو چې د ویب سایټ څومره باوري دی، موږ په دې کې پانګه اچونه وکړو یا ونه کړو. په دغه تړاو باندې یو څه نه خبرې درسره کوم. نو که څه هم دوستانو که موږ تاسې فکر وکړو په تېرو 12 لسیزو کې چې تېرې شوي دي د کریپټو کرنسي په تاریخ کې، نو په دغه کې چې څومره د آنلاین پلیټفارمونه راغلي دي د پانګه اچونې یا هم انویسټمنټ سایټونه راغلي دي، کمپنۍ راغلي دي، پلیټفارمونه راغلي دي، ټول سکیم شوي دي دوستانو. په هغې کې یو هم په خپل حالت نه دی پاتې شوی، یا خو په هغې کې سکیم شوي دي یا په هغې کې تغیرات راغلي دي. مقصد د خلکو پیسې لوټ کړي دي. په دغه جریان کې اوس مهال یو بل ویب سایټ راغلی دی چې خلک ورته ځینې آنلاین صرافي هم وایي، آی جی پی ټي یا هم کیو ټي 4 په نوم داسې بشپړ نوم ورکول کېږي. دا ویب سایټ راغلی دی او زیاتره په دې کسان په دې کې پانګه اچونه کوي. دا په لندن کې کوم ځای کې ثبت هلته رجسټر دی. خیر دغه نه تېرېږو. په دغه کې زه وینم د کسانو پانګه اچونې وینم بیخي زیاته پانګه اچونې په دغه ویب سایټ کې کوي. بعضې کسان $1000 $500 $2000 $5000 $10000 حتی یو نفر که اکاونټ موندلی چې پوره $40,000 پانګه اچونه کړې وه. نو بیخي حیران ورته پاتې شوم چې یو کس راځي په داسې یو خپلې پیسې یو داسې چاته په لاس ورکوي چې هغه کس یې نه لیدلی دی، نه د هغه ځای لیدلی دی، نه ورسره مخامخ سودا کړې ده. او تر ټولو جالب خبره دا چې د دې پیسو لپاره هېڅ ضمانت ته نه ورکړل شوی چې مقصد که ستا پیسې ورک شوي دغه نفر ستا ضمانت کوي یا تا ته به خپلې پیسې بیرته درکوي. نو او ډېر د تعجب وړ خبره دوستانو چې یو څوک دومره زیاته پیسې په یو داسې پلیټفارم کې بندوي. نو خیر د هغې نه تېرېږو، راځو د دې ویب سایټ په تړاو باندې یو څه خبرې کوو. زه په فیسبوک کې یا هم په واټساپ ګروپونو کې بعضې کسانو پوسټونه وینم چې دوی د دې په ویب سایټ په تړاو باندې پوسټونه کوي او پیغامونه پرېږدي چې دا ویب سایټ یو ډیسنټرلایز سیسټم دی، تر څو پورې چې انټرنیټ موجود وي، ګوګل موجود وي، ستاسو ویب سایټ به موجود وي، نه به سکیم کېږي، نه به خرابېږي، ستاسو پیسې هم نشي وړلی. نو دا ډېر د تعجب وړ خبره دوستانو چې یو عادي ویب سایټ تاسو ورته ډیسنټرلایز نوم ورکوئ. یو کوچنی خبره مثال به زه تاسو ته درکړم، که چېرته دغه ویب سایټ ډیسنټرلایز وای او د بلاک چین سیسټمونو پورې مربوط وای، نو د دې اپلیکیشن په پلی سټور باندې موجود وای. او دوستانو څومره آنلاین پلیټفارمونه چې دي هغه په بلاک چین پورې مربوط دي، هم ډیسنټرلایز دي دوستانو. دغه اپلیکیشن په پلی سټور باندې موجود دی دوستانو. او دوستان تاسو کولی شئ صرف هغې کې هر کس د یو اکاونټ جوړول مستحق دی، صرف یو اکاونټ جوړولی شي، زیات نه شي جوړولی. ځکه دوستانو کله چې د دغې اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ هغې کې تاسو کې وای سی کوئ، کې وای سی کې تاسو ایډنټیټي ویریفیکیشن غواړي، تاسو نه خپل آی ډي کارت، پاسپورټ چې غواړي په هغې سره به تاسو کوئ، تاسو د مخ څخه هر یو مخ څخه سکین اخلي. تاسو نشئ کولی په خپل اکاونټ هغه کې بیا دوهم اکاونټ جوړ کړئ، هېڅ تاسو حق نه لرئ. په دې کې خو موږ کولی شو چې هر څومره اکاونټونه وغواړو جوړ یې کړو. یو خبره دا چې دا هېڅ ډیسنټرلایز نه ده. په دې تړاو خو تاسو مه معرفي کوئ ډیسنټرلایز ده، او کوم کسان چې معرفي کوي هغه په دې طرف تر اوسه هېڅ معلومات نه لري چې ډیسنټرلایز سیسټم بلاک چین سیسټم څه ته وایي. خیر د ډیسنټرلایز د بلاک چین په اړه په موضوع جلا موضوع ده، ډېره اوږده هم ده. په هغې تړاو باندې زه هڅه کوم چې تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم، پوره معلومات درکړم چې ډیسنټرلایز څه ته وایي، بلاک چین څه ته وایي، هغه به بشپړ معلومات زه تاسو ته درکوم. راځم د دې ویب سایټ په تړاو باندې ما څه وخت مخکې په خپل واټساپ ګروپ کې یو پیغام پرېښی و چې د آی جی پی ټي 4 په نوم ویب سایټ ده په ډېر لنډ وخت کې به سکیم شي یا ممکن تر راتلونکي 20 ورځو پورې دا کار پرېږدي، سکیم شي، ستاسو ټولې پیسې غلا کړي. هغې په تړاو باندې به شخصي کې زیاتره ملګرو کسانو میسیجونه کړي وایي ته ثبوت لري په دې تړاو باندې. خیر دوی بېلابېل دلایل ویل په دې تړاو باندې ما ورسره خبرې دومره نه دي کړي، خو هغه کسان چې زه وینم ټول د کریپټو کرنسي بخش ته د پانګه اچونې سایټونو ته نوي راغلي دي، په دې تړاو دومره پوره معلومات نه لري. دوی ته په خپل معلومات وخت سره وشي څنګه کېږي. موږ په داسې سایټونو کې خورا ډېر کار کړی دی او دې ته ورته موږ ډېرو سایټونو کې پانګه اچونې کړي دي، زیاتره سکیم شوي دي. د سکیم کېدو په اړه خو مو د سایټ چې مطالعه کړ دوی کوم معلومات پکې دي داسې ښکاري لکه بالکل چې حقیقي وي. خو په دې تړاو زه درته ویلی شم چې تاسو ما یو خپل تجربه ده چې په ډېرو سایټونو کې مونږ کار کړی دی او سایټونه زیاتره وخت چې تاسو ته کوم ځای درکوي، ادرس په لاس درکوي چې معنا زما ویب سایټ په لندن کې ثبت دی. کله چې دوی ادرس راواخلئ په ګوګل میپ کې سرچ کړئ، په ګوګل کې سرچ کړئ، هغه ځای موجود دی درته راهم شي، خو مګر هېڅوک نشي معلومولی چې د دفتر آیا حقیقي هلته موجود دی، پکې کار کوي یا نه کوي، که هسې په دروغو د ځان ادرس ورکړی دی. دا معلومات تر اوسه چاته نه کېږي. او که چېرته تا کړی وي خو راشي چې خپل ثبوت ته وړاندې کړي چې آیا دا هلته موجود دی، ثبت دی، رجسټر دی او که نه دی. او بل دوی دا ویل دي چې دغه ویب سایټ چې دی په دې کې موږ چې کله تاسې پانګه اچونه وکړئ موږ ستاسې پیسو باندې ټریډینګ کوو یا هم بای سیل کوو. نو دوی هغه پالیسي ما مطالعه کړه، دوی داسې وایي چې موږ ستاسو پیسو ټریډ کوو، په یو صرافي کې کوی نه اخلو، په بله کې خرڅوو.
په یو کرنسي کې کوین باندې ټریډ کوو بل کې خرڅو. اول خدا خبره زما زړه ته بيخي نه لويږي راته ډیره ناممکنه معلومیږي چې ته د یو ایکسچینج کې ټریډ وکې په بل کې د خرڅ کې دا خو هیڅ نه معلومیږي. زه د باینانس کې ټریډ وکم په اوکیکس کې خرڅ کوم په بایبټ کې خرڅ کوم دا خو ډیره لري خبره ده. او بل دی وايي موږ بای او سیل کوو یعنی په باینانس کې کوین اخلو په یو قیمت په بل هغه کې په ډایرکټ خرڅو یعنی په موږ خپل معاملات کو په یو سکند کې سره ترسو ما خپل د پالیسي مطالعه کړه خیر په یو سکند 3 سکند په 15 شپږ سکندونو کې تاسو معاملات سره ترسئ. اې دا تاسو ذهن اخلي چې معاملات دومره شټه تر سره شي. دوی دا وایي دا معاملات موږ خپل نه کوو بلکې د آی ویب سایټ آی روبوټیک کوي AI بوټ کوي د بوټ په ذریعہ سره موږ دغه معاملې سره ترسو. نو دوستانو اوله خبر زه تاسو ته کوم چې هر بلاک چین سیستم هر بلاک چین ایکسچینج چې تاسو په هغه کې کریپټو کرنسي ډیپازیټ کوئ یا وډرا کوئ هغه کې تاسو دومره شټه معاملې نشئ کولای چې په یو سکند کې تاسو تر سره شي. ډیر کم ویبسایټونه به شغه کې او مخه ایکسچینجونه به تاسو په یو سکند کې معاملات تر سره کیږي. ځکه چې تاسو په هر ایکسچینج کې ډیپازیټ کوئ تاسو ډیپازیټ یو څه پروګرس کیږي پروسه اخلي دغه نه ورسته لسنې نیم سکند تر یو دقیقې پورې پروګرس کوي غنه ورسته پروسس کیږي تاسو ډیپازیټ منل کیږي. او چې تاسو وډرا کوئ هم تاسو د خپل وډرا یو څه پروسس کیږي تر 2 سکندونو پورې ورسته درته رسیږي. نو تاسو زړه څنګه د منی چې یو ویب سایټ د هغه کې د نو پیسې او چې ماته د پیسې په یو سکند کې معاملات سره کوي دا خو ممکنه خبر ده. نو سر له اوس تاسو ته وایم مخیر دغه د سکیم کې دوه دلایل خورا زیات چې تاسو وایم ویب سایټ چې ما مطالعه کړ دوی ادرس مې راوخسته بالکل هغه ځای خورای په نقشه کې خو ماته دا نشو معلومه چې آیا د ویب سایټ په هغه ځای کې خو ماته نه تصویر کړی شي دغه دلته موجود دی خپل تعمیر دی خپل دفتر دی خپل ځای دی هیڅ معلومات نه ولته. او بل دا چې چا جوړ کړی دی د ویب سایټ چا جوړ کړی دی دغه معلومات تاسو په ویب سایټ کې ګورئ دا څه ښکار لکه حقیقي چې تاسو ګوګل کې سرچ کوئ هغه څه درته راځي. نو داسې معلومات خو په ساده توګه ډېر په عادي توګه جوړېدلی شي په سکیم توګه جوړېدلی شي. تاسو معلومات راواخلئ په ګوګل کې په بعضې ویبسایټونو کې ځای پر ځای کړئ یم د دې لپاره بعضې ویبسایټونو ته پیسې ورکړئ چې زما په ویب سایټ باندې یو ښه ریویو وکړئ زما لپاره یو ښه خبر خپور کړه. دا خو نن سبا په پیسو هم کېدلی شي خو د دې ویب سایټ چې څومره درته ویلی شم دوستانو 100% نه زیات سکیم ده. اوس نه درته وایم چې هغه چا پانګه اچونې کړې دي سر له اوسه دغه پیسې ترې وباسئ. زه خو د یوې ورځې اعتبار هم ورباندې لرم د یوې ورځې نه ښه د یوې دقیقې اعتبار هم ور په دغه ویب سایټ نه لرم چې زما پیسې په دې کې پرتې وي ماته به ګټه راکړي. هر څه چې په دې کې پانګه اچونه کړې ده سر له اوسه درته وایم چې څومره پانګه اچونه تاسو په دې ویب سایټ کې کړې دي همدا اوس یې ترې وډرا کړئ. هر وخت چې تاسو څومره ګټه درکول کېږي وډرا کوئ. نو خپل پیسې مو ځان سره وساتئ که ستاسو پیسې ورکې شوې تاسو پیسې غلا کړئ تاسو پیسې سکیم کې هېڅوک ستاسو پیسو غم نه خوري. ځکه په د څومره کمپنیانو کې چې موږ پانګه اچونې کړې دي زموږ پیسې داسې په نه راوړي دي غلا کړي دي نه مو بیرته ترې غوښتي دي نه دفتر ته ورغلي نه مې ځای پیدا کړی دی دا ټول همداسې سکیم لپاره راغلي دي. دوی خپله انلاین اوس تاسې به وایئ چې دوی موږ ته ګټه بې وله نه کوي سکیم کېږي ول نه دوی خپله انلاین ویډیو ګوري. نن یو کس راغی لس ډالره پانګه اچونه وکړه سل یې وکړله سبا چې د دې نه په 15 ورځو کې پیسې ترلاسه کړي بیرته راځي هغه پیسې بیا پکې انویسټ کوي بیا راځي بیا پکې انویسټ کوي. دوی هلته ګوري چې زموږ ډیلی ډیپازیټ ورځ تر بلې زیاتېږي زه ولې د ویب سایټ بند کړم. دوی دا وایي چې څومره چې ماته ډېره ګټه راځي اخر یعنې خپل ځای ورته معلوم دی چې پرېږدي چې د خلک دومره پیسې پکې واچوي چې زه ښه ګټه وکړم. یو خبره دا بل تاسو ته په دې کې د فراډ یا سکیم غټ ثبوت دغه دی چې تاسو ته پکې میاشتنۍ تنخوا درکوي. بعضې کسانو 100 ډالره پانګه اچونې کړې ده په خپل لینک کې 10 ډالره نفره وستلې ته 2000 ډالره پانګه اچونې چې هغه کړې ده دوی ته یو لیکنه خط ورکول کېږي استلام ټپه شوی هم وي په هغه د نوم یې ثبت نام وایي تاسو موږ سره رجسټر شوی تاسو ته میاشتنۍ معاش درکول کېږي. معاش ته 400 ډالره 500 ښه ده 1000 ډالرو پورې 900 ډالر ورکول کېږي. ایا ستاسو ذهن زړه دا مني چې ماته د دومره زیات معاش په دومره لږو پیسو راکول شي د په کوم اساس تاسو دومره زیات معاش درکول کېږي. نو سر له اوسه درته وایم چې دا ویب سایټ هیڅ حقیقي نه دی. بیا هم یادونه کوم چې دا ویب سایټ هیڅ باوري نه دی. نو د دې په اړه تاسو خپل هم سرچ وکړئ خپلې پیسې مو ځان سره وساتئ په داسې چا ته په لاس مه ورکوئ. که بیا هم تاسو ښه کار کوئ غوره کار کوئ راشئ بلاک چین سیسټمونو کې په یو ایکسچینج کې تاسې ټریډینګ وکړئ ټریډ زده کړئ بیسیکلي په هغې کې وکړئ ټریډ پیسې به هم په خپل لاس کې وي ګټه او تاوان هم په خپله وینئ نه ستاسو پیسې بل څوک وړلی شي نه څه غلا کولی شي ستاسو په لاس کې دي که څه کومه ښه وغواړئ خرڅ یې کړئ نغدي کوئ
بل چاته یې لېږئ ستاسو په لاس کې دي پیسې بل څوک نشي درنه وړلی. یا هم بل کاروبار کې شروع کړئ دغې آنلاین پلیټفارمونو کې تاسو باید ډېر زیات احتیاط وکړئ. نو خیر زما څخه دغه ویډیو غټېږي اوږدېږي هغه کسان چې په دې کې پانګه اچونه کوي د ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم خبر شي. یا هم دوستانو سر له اوسه درته وایم چې د ویب سایټ کې پانګه اچونه مه کوئ پیسې پکې مه مصرف کوئ. مننه که وختونه مو ښه شي.